خبر په افغانستان کې د جګړې نوی فصل نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم دوبی کې په افغانستان کې د جګړې فصل دی. د هیواد په ډیرو برخو کې د طالبانو پر ضد د مقاومت وړي ډلې پیدا شوي چې په تیرو میاشتو کې ډیرو وړو ډلو د جګړو چمتووالی ښودلی دی. د موجودیت اعلان کړی چې د ژمنه یې کړې چې طالبانو پر وړاندې به وجنګیږي. د دې ډلو ترڅنګ داعش یا اسلامي دولت ترهګرې ډلې بریدونه زیاتوالی کولی شي چې د افغانستان یو ځل بیا جګړې له منځه ورټیل وهي. د جګړې لپاره د وړو ډلو انسجام په داسې حال کې دغه ډلو هدف د طالبانو حکومت ړنګول دي، خو د همغږۍ او نه یووالي له امله مشکلات سره مخ دي. د جګړې مطالعې په انسټیټیوټ کې د مرکزي دفتري د واشنگټن ډي سي کې د مارچ پر 9 د طالبانو مخالفي ډلې په افغانستان کې په سرنۍ جګړې نوی فصل تیاری نیسي. تر عنوان لاندې یو ټولنیز راپور خپور کړی چې ښاغلي پیټر میلیزیم چمتو کړی دی چې ویل شوي چې د ملي مقاومت جبهې په ښکاره وایي چې په دوبي کې په 2022 کال کې د پسرلنۍ برید لپاره چمتووالی نیسي او طالبانو حکومت به نرخ کولو بریدونو ته دوام ورکوي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوي ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.